سلام ستړي مشه د افغانستان د پولیسو له یوې مخکینۍ غړې ځلا ځاځي سره خبرې کوم. ځلا ستړي مشې، له افغانستانه د وتلو کیسه که په اول کې راته وکړي، څنګه ووتلې په دې شرایطو کې؟ سلامونه تاسو ته او ټول درنو هیوادوالو ته چې زموږ غږ اوري او موږ کسي. افغانستان نه د وتلو قصه د طالبانو د اتک سره شروع شوه چې د تهدیداتو د خاطره د ګواښونو د خاطره زه مجبوره شوم چې افغانستان نه وځم. یعنی قصه ټوله همدا وه، همدا باعث د ده شو چې موږ خپلې وظیفې، خپل ژوند، هر څه پرېږدو او راشو یو بل ځای ته. د شرایطو په اړه مې پوښتنه وکړه، څومره سخته شرایط مو ولیدل؟ څه حس مو درلوده چې وطن مو پرېښوده په هغسې ورځو کې؟ شرایط څنګه چې ټول خبر د شرایط ډېر سخت وو. یعنی په دغه هغه کې تګ او تلنه بل طرف ته او هغه چې د هېواد نه وځې، ځکه زه تنها راغلی یم او فامیل مې په افغانستان کې دی. یعنی یو څه ما شرایط زه فکر کوم شرایط ما ته ډېر زیات سخت و، دغه نه چې ما فامیل هلته پاتې دی او زه تنها راغلی یم. ځکه چې ډېر خلک په تیارو کې په ډېره سختۍ باندې لاړل، پیاده او په موټرو کې هم دوی کوشش کاوه. په کومو لارو باندې لاړئ؟ څه سختۍ مو په سفر کې وکتلې؟ ستانکزی صاحب، زه مخکې د هغه نه چې کابل سقوط وکړي د ډېرو ګډوډیو نه مخکې زه راغلی یم، ځکه ما تهدیدات لرل او امنیت طریق نه ما ته اطلاع کړل شوې وه چې د ما کور بیا مشخص شوی، ځکه ما څو دفعې خپل کور تبدیل کړو کابل کې، اما د ما کور مشخص شوی و او زه د دغه نه ډارېدم چې د ما په کور حمله ونه شي. زه مخکې د هغه نه د افغانستان نه راووتم راغلم. پخوانۍ همکاران دې آیا در سره تماس نیسي؟ هغوی چې خصوصا په افغانستان کې دي څه وایي؟ د هغوی شرایط څه رقم دي؟ کومې ملګرې مې چې همصنفیان مې چې افغانستان کې پاتې دي، هغوی رښتیا هم شرایط ډېر ورته سخت وو، او څوک چې وتلي دي هغوی هم ډېر په سختو شرایطو وتلي دي د هغه ځینه. خو کومې ملګرې چې کابل کې دي هغوی د طالب د ډاره ځانونه نشي هغه کولی، حتی بیرون نه وځي، ځانونه یې پټ کړي دي او ډېر بد حالت کې دي. د افغانستان زرګونه پولیسي او د اردو سرتیري ښځینه غړي، د دوی برخلیک به څه کیږي؟ څه وایي تاسو؟ والا د مو کومې ښځو چې کار کړی دی په نظام کې، مو تر اوسه پورې سرنوشت معلوم نه دی، حتی د ژوند سرنوشت مو هم معلوم نه دی چې آیا موږ ژوندي پاتې کیږو کابل کې افغانستان کې یا نه پاتې کیږو. وظیفې برخلیک مو اصلا تر اوسه پورې مشخص نه ده شوی چې آیا موږ تللی شو دوباره وظیفې ته، آیا کار کولی شو نشو کولی، او مو منتظر انداخته یو چې د مو برخلیک مورد طالبان تصمیم ونیسي چې آخر بالاخره د مو د کار د زحمت چې دومره کار مو وکړو، درس مو نتیجه آخر څه، آیا طالب دورې کې مو کار کولی شو یا نشو کولی. نړیوالې ټولنې امریکا په سر کې ډېر ټینګار درلوده چې باید ښځینه پولیسي ولري. افغانستان تشکیل باندې هم ډېر کار وشو، ګڼې ښځې هم لاړلې اردو لیکو ته، پولیسو لیکو ته. اوس له نړیوالې ټولنې څه غواړي چې د دغو ښځو برخلیک په اړه باندې څه وکړي؟ نړیوال وخت دومره سرمایه ګذاري وکړه، پانګونه یې وکړه په دغه هغه کې چې ښځې په افغانې ښځې په نظام کې ډېرې شي، نو اوس یې باید تنها پرې نږدي او دا ښځې باید د دغه دورې قرباني نه شي. موږ تاسې اوس هم متوجه یو چې دوی عفو اعلان کړی، اما بعضې نفر اوس هم مړ کېږي، د مو د جمع نه څوک چې نظامیان وو دانه دانه مړ کېږي. یعنی نړیوال باید دغه ته متوجه اوسي چې دا ښځې د تهدید لاندې دي او دوی کومک ته ضرورت لري، یا طالبانو سره باید څه هوکړه امضا شي چې دغو ښځو ته تهدید نوره متوجه نه وي، د دوی فامیلونو ته متوجه نه وي، او یا هم دغو ښځې ټولې د خپل فامیلونو څخه انتقال شي یو امن ځای ته، ځکه موږ فقط په ټول افغانستان کې 3000 ښځې لرو چې نظام کې کار کړی. د 3000 ښځو سرنوشت سره باید هیڅ وخت نه طالب کومه لوبه وکړي او نه نړیوال. یعنی د دوی ژوند د هر څه نه مهمه دی، او وخت چې دوی دومره ډېرو پرابلمونو سره، ډېرو مشکلاتو سره دوی کار کړی دی، باید اوس تنها پرې نه ښول شي.